د ملا محمد حسن اخوند حکم کابل ښار کې د دروزګرو د زیاتوالي لامل وڅېړي. د طالبانو رئیس الوزرا د کابینې په غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او سرې میاشتې ټولنې ته حکم کړی چې په کابل ښار کې د دروزګرو د زیاتوالي لامل وارزوي. دا حکم سه شنبه د وري په 13مه د کابینې په غونډه کې د محمد حسن اخوند لخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته شوی دی. د طالبانو رئیس الوزرا د کار او ټولنیزو چارو له وزارت ته غوښتنې چې په کابل ښار کې د دروزګرو د زیاتوالي لامل وارزوي او لازم اقدامات وکړي. له بلې خوا په دې ناسته کې د انسان د قاچاق او په ایران کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو کابینې لوی څارنوالۍ ته حکم کړی چې په ایران کې د بندي افغان په اړه څېړنه وکړي او د امکان په صورت کې ایران ته یو پلاوی ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر خان عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې په راتلونکي کې تهران ته د طالبانو پلاوي د سفر خبره ورکړې وه.